دا یو صورت دی چې موږ دا نازل کړی دی او دا موږ فرض کړی دی او په دې کې موږ روښانه لارښوونې نازلې کړې دي خای چې تاسو درس واخلئ. زناکار ښځه او زناکار نارینه له دواړو نه هر یو سل دوری ووهي او پر دوی باندې د رسوي احساس دی د الله د دین په باب په تاسو کې نه راپاریږي که تاسو پر الله تعالی او د آخرت په ورځ باندې ایمان لرئ او هغه ته د سزا ورکولو په وخت کې د مؤمنانو یو ډله موجوده وي. زناکار د نکاح نه کوي مگر له زناکار سره یا له مشرک سره او له زناکار سره د نکاح نه کوي مگر زناکار یا مشرک او دا حرام کړی شوی ده پر مؤمنانو. او څوک چې په پاکلمونو خځو باندې تور ولګوي بیا د خپل تور د ثبوت په خاطر څلور شاهدان تیر نه کړي هغوی اتیا دوری وهي او د هغوی شاهدی هیڅ کله ممنئ او هغوی په خپل فاسقان دي. پرته له هغو خلکو څخه چې لدی حرکت نه ورسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي چې الله رومرو د هغو په حق کې بخښونکی او رحم لرونکی دی. او کوم کسان چې په خپل میرمنو باندې تور لګوي او له هغو سره په خپل د هغو له خپل ځان نه پرته بل کوم شاهد نه وي نو له هغو نه دیو تن شاهدی داوی چې هغه څلور ځله په الله باندې په قسم خوړلو سره شاهدی وایي چې هغه په خپل تور ویلو کې ریښتونه دی او پنځم ځل وایي چې پر هغه باندې د الله لعنت وي که هغه په خپل تور ویلو کې دروغجن وي. او لخدنه د سزا مخنیوي په دې ډول سره کېدای شي چې هغه څلور ځله په الله باندې په قسم خوړلو سره شاهدی وایي چې دغه سړی یعنی د هغې میړه په خپل تور ویلو کې دروغجن دی او په پنځم ځل کې وایي چې پر هغې باندې د الله غضب وي که هغه یعنی د هغې میړه په خپل تور ویلو کې ریښتونی وي. که پر تاسو خلکو د الله فضل او د هغه رحم نه وای او دا خبره نه وای چې الله خورا پام لرونکی او د حکمت خاوند دی نو پر میرمنو باندې د تور ویلو موضوع به تاسو په لوی کړکېچ کې غورځولې وي. کوم کسانو چې دغه بهتان جوړ کړی دی هغوی ستاسو له منځ څخه یو ډله ده. دغه پیښه د ځان په باب شرم مه ګڼئ بلکې دا هم ستاسو لپاره خیر دی. چا چې په دې کې هر څومره برخه واخیستله هغه هم عمره ګناه راغونډه کړی ده او چا چې د دې مسؤلیت لویه برخه په غاړه واخیستله د هغه لپاره خو لوی عذاب دی. په کوم وخت کې چې تاسو هغه اوریدلی او په همغه وخت کې مؤمنانو نارینه او مؤمنو ښځو خود په خپل ولې ښه ګمانو نه کړ او وی نه ویل چې دا ښکارا بهتان دی. هغوی د خپل تور د اثبات لپاره څلور شاهدان ولې رانه وستل اوس چې هغوی شاهدان نه راولي د الله په نزد هم هغوی دروغجن دي. که پر تاسو باندې په دنیا او آخرت کې د الله فضل او رحم او مهرباني نه وای نو په کوم خبرو کې چې تاسو غورځېدلی وي د هغو په مجازات کې به لوی عذاب درته رسیدلی. لږ شي په هغه وخت کې تاسو څنګه سخته غلطي کوله چې کله تاسو له وی ژبنه بل ژبه دغه دروغ پر لپسې نقل کول او تاسو په خپل خلوص را هغه څه ویل چې د هغه په باب تاسو څه علم نه درلود تاسو دا یو عادي خبره ګڼله په داسې حال کې دا د الله په نزد ډیره لویه خبره وه. ولی تاسو د دې په اوریدلو سره ونه ویل چې لمونږ سره دغه خبره له خلی څخه راوېستل نه ښایي. سبحان الله دا خو یو لوی بهتان دی. الله تاسو ته نصیحت کوي چې په آینده کې هیڅ کله داسې حرکت ونه کړئ که تاسو مؤمنان یې. الله تاسو ته روښانه هدایت درکوي او هغه پوه او حکمت لرونکی دی. کوم کسان چې غواړي چې د مؤمنانو په ډله کې فحشا خورا کړي هغوی په دنیا او آخرت کې د دردناک عذاب وړ دي. الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. که پر تاسو باندې د الله مهرباني او د هغه رحم او کرم نه وای او دا خبره نه وای چې الله ډیر زیات مهربان رحم لرونکی دی نو دغه شای بچي اوس تاسو په منځ کې خور کړی شوی وو ډیر ناوړه نتیجې به منځ راوړي. ای مؤمنانو د شیطان پر نقش قدم یعنی پلم مزي هر څوک چې په هغه پسې لاړ شي نو هغه خو به هغه ته د فحشا او بدی امر وکړي
که پر تاسو باندې د الله مهرباني او رحم او کرم نه وای نو له تاسو څخه هیڅ یو نشو تزکیه کېدای خو د الله چې هر چاته خوښ شي تزکیه کوي او الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی. له تاسو نه چې کوم کسان د مالی وسع او قدرت خاوندان دي هغوی د دې خبرې قسم نه کوي چې له خپل خپلوانو او مسکینانو د خدای د لارې مهاجرینو سره مرسته ونه کړي. هغوی باید معاف کړای شي او ورڅخه تیریدنه وشي. آیا تاسو نه غواړئ چې الله تاسو ته بخښنه وکړي؟ او د الله صفت دا دی چې هغه بخښونکی مهربان دی. کوم کسان چې پر پاکلمنو نه خبره مؤمنو خدو باندې تورونه ټپي پر هغه باندې په دنیا او آخرت کې لعنت وکړای شو او د هغو لپاره لوی عذاب دی. هغوی د هغه ورځ نه هیروي چې کله د هغو خپل ژبې او د هغو خپل لاسونه په کې به د هغو په کړوړو شاهدي وي. په هغه ورځ به الله تعالی هغه بدله هغو ته بشپړه ورکړي چې هغوی مستحق دي او ورته څرګنده بشي چې اواز الله حق دی د رښتیا او رښتیا ښوونکی. ناپاکي ښځې د ناپاکو نارینه‌و لپاره دي او ناپاکه نارینه د ناپاکو ښځو لپاره. پاکي ښځې د پاکو نارینه‌و لپاره دي او پاک نارینه د پاکو ښځو لپاره. د دوی لمن له هغو خبرو څخه پاکه ده چې جوړونکي یې غوټه کوي. د دوی لپاره بخښنه ده او ښه روزي. ای مؤمنانو له خپل کورونو څخه پرته نور کورونو ته تر هغه پورې مننه وځي تر څو چې رضایت ترلاسه نه کړي او پر کورنۍ باندې سلام وانه چوي. دا کړن لار ستاسو لپاره ډیره ښه ده. ایله د چې تاسو به دې ته پاملرنه وکړئ. نو که هلته مو څوک نه میندل نو مننه وځي تر څو چې تاسو ته اجازه ونشي. نو که هلته مو څوک نه میندل نو مننه وځي تر څو چې تاسو ته اجازه ونشي. او که تاسو ته وویل شي چې بیرته وګرځئ نو بیرته لاړ شئ. دا ستاسو لپاره ډیره پاکه کړنداره ده او تاسو چې څه کوئ الله ورباندې ښه پوهیږي. البته ستاسو لپاره په دې کې څه باک نشته چې داسې کورونو ته ننوځئ چې د چا د هستوګنې ځای نه وي او په هغه کې ستاسو د ګټې یا کار څه شی وي. تاسو چې څه ښکارا کوئ او څه چې پټوئ په ټولو باندې الله خبر دی. ای پیغمبره مؤمنانو نارینه‌و ته ووایه چې خپل نظر تر کنټرول لاندې وساتي او د خپلو شرمځایونو ساتنه وکړي. دا د هغو لپاره ډیره پاکه کړنداره ده. هغوی چې څه کوي الله پرې خبري. او ای پیغمبره مؤمنو ښځو ته ووایه چې خپل سترګې تر کنټرول لاندې وساتي او د خپلو شرمځایونو ساتنه وکړي او خپل ځان جوړونه او سنگار دې نه ښکار کوي پرته له هغه چې په خپل څرګند شي او پر خپل سینو دې د خپل پوړونو پلوونه واچوي. هغوی د خپل ځان جوړونه سنگار نه ښکار کوي مګر د دې خلکو په وړاندې میړونه پلرونه د میړو پلرونه خپل ځامن د میړونو ځامن یعنی بنجان ورونه وریرونه خوریونه د خپل تبع خځې یعنی مسلمانې خپل مملوک خپل هغه لاسلاندې نارینه چې څه بل شان غرض نه لري او هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د خځو له پټو خبرو سره آشنا شوي نه وي یعنی په هغو کې جنسي غریزې نه وي راژوندې شوي. هغوی د پرځمکه باندې په زور په خو وهلو سره په داسې شان تګ نه کوي چې د هغو د پټکړی سنگار خلکو ته معلومات وشي. ای مؤمنانو تاسو ټول په ګډه سره الله ته توبه وباسئ. هیله ده چې برای در په برخه شي. لتاسو نه چې کوم کسان مجرد وي او ستاسو له وینځو او غلامانو څخه چې څوک نیکان وي د هغو نکاح وکړي. که هغوی بیوزلی وي نو الله به په خپل مهرباني سره هغوی شتمن کړي. الله ښه پراختیا راوستونکی او د علم څښتن دی. څوک چې د نکاح موقع ونمومي هغوی باید پاکلمني غوره کړي تر دې پورې چې الله په خپل پیرزوینې سره هغوی شتمن کړي. او ستاسو له غلامانو او ویندو څخه چې کوم کسان د یواز ورکولو په بدل کې د ازادۍ غوښتنه وکړي نو له هغو سره د مکاتبې عقد وکړي. که تاسو ته معلومه وي چې په هغو کې خیر شته او هغو ته له هغه مال څخه ورکړي چې الله تاسو ته درکړی دی او خپل وینځي د خپل دنیوي ګټو لپاره فاحشه توپ ته ماړ باسي کله چې هغوی په خپل د پاکلمنۍ ژوند تیرول غواړي. او څوک چې هغوی اړ باسي
نو له دې اړويستنې څخه وروسته الله د هغو لپاره بخښونکی مهربان دی. مونږ تاسو ته روښانه لارښوونکي آیاتونه درلېږلي دي او مونږ تاسو ته د هغو ملتونو د عبرت وړ مثالونه هم وړاندې کړي دي چې له تاسو نه پخوا تیر شوي او مونږ هغه نصيحتونه کړي دي چې متقینانو ته کیږي. د اسمانونو او ځمکې نور دی، په کائناتو کې د هغه د نور مثال داسې دی چې لکه په یو تاقشه کې دیوه بل شوی وي. دیوه په یو ښیښه کې وي، ښیښه داسې وي لکه د مرغلرې غوندې ځلانده ستوری، او هغه دیوه د زیتون د یوې داسې بختورې ونې له تیلو څخه بل شوی وي چې نه ختیځه وي نه لویدیځه، چې د هغې تیل خود په خپله بلیږي که اور ورته ونه رسیږي هم. دغه ډول د رڼا د پاسه رڼا یعنی د زیاتېدو ټول عوامل راغون شوي وي. د الله چې هر چاته خوښه شي د خپل نور په لوري ورته لارښوونه کوي. هغه په مثالونو سره خلک په خبره پوهوي. هغه له هر شي نه خبر دی. د هغه د رڼا خواته لارمندونکي په هغو کورونو کې موندل کېږي چې الله د هغو د لوړولو او په هغو کې د خپل نوم د یادولو حکم کړی دی. په هغو کې سهار او ماښام داسې خلک د هغه پاکي بیانوي چې سوداګري او راکړه ورکړه هغوی د الله له یاد نه د لمانځلو ادا کولو او د زکات له ورکولو څخه نه غافل کوي. هغوی له هغه ورځې څخه ویریږي چې په هغه کې به د زړونو د اوړېدلو او د سترګو د رډو ختلو وار راشي. او هغه دا هر څه د دې لپاره کوي تر څو چې الله د هغو د ډیرو غوره عملونو مکافات ورکړي او لا زیاتې په خپل لورینې سره سرلوړي کړي. الله به حساب ورکړه کوي هغه چاته چې خوښي شي. د دې پر خلاف کوم کسان چې کافر شول د هغو د عملونو مثال داسې دی لکه چې په وچه دښته کې سراب ځلیدونکي شګې چې تګي پرې د اوبو ګمان کړیو او کله چې ورغه نو هیڅ ونه میندل بلکې هلته الله موجود مند چې هغه ته د هغه پوره بشپړ حساب ورکړ او الله ژر حساب اخیستونکی دی. یا خو د هغې مثال داسې دی لکه په یو ژور سمندر کې تیاره چې د پاسه یو څپه خوره شوې ده، د هغې د پاسه یو بل څپه او د هغې د پاسه وریځ په تیاره باندې تیاره مسلطه ده. که انسان خپل لاس وباسي نو هغه هم نشي لیدلی. چاته چې الله رڼا و نه بخي د هغه لپاره بیا هیڅ رڼا نشته. آیتن نویني چې په پاکۍ سره الله ستایي ټول هغه مخلوقات چې په اسمانونو او ځمکه کې دي او هغه الوتونکي چې په وزرونو غوړولو سره الوزي. هر یو د خپل مانزه او سنا ستاینې کړنلار پیژني او دوی ټول چې څه کوي الله ورڅخه خبريږي. د اسمانونو او ځمکې پاچاهي یوازې د الله لپاره ده او د همغه لوري ته د ټول ورګرځېدل دي. آیتن نویني چې الله ورېز ورو خوځوي، بیا د هغې ټوټې سره یو ځای کوي، بیا د هغې پر غونډولو سره یو درنده ورېز تشکیلوي، بیا ته ویني چې د هغې له پوښ نه د باران څاڅکي راڅڅي او هغه له اسمانه د هغو غرونو په برکت چې په هغه کې هسک ولاړ دي ګلې وروي. نو چاته چې خوښ شي په هغې سره زیان اړوي او چاته چې خوښ شي له هغې نه یژغوري. د هغې د برق برېښنا سترګې برېښوي. همغه شپې ورځې اړوي په دې کې د سترګور یعنی د بصیرت د خاوندانو لپاره یو درس دی. او الله هر ساکک له یو ډول اوبو څخه شته کړ یعنی پیدا کړ. نو څوک په ګیړه خوېږي، څوک په دوه پښو او څوک په څلورو پښو باندې تک وي. د هغه چې څه خوښوي پیدا کوي هغه د هر څه وسله دی. موږ روښانه حقیقت ښوونکي آیتونه نازل کړي دي. وړاندې د سمې سیخې لارې لوري ته لارښوونه چې د الله چاته خوښه شي کوي. دوی وایي چې موږ پر الله او پیغمبر باندې ایمان راوړی دی او موږ اطاعت منلای دی، خو له دین او وروسته له دوی څخه یو ډله له اطاعت نه مخ اړوي. دغه خلک هیڅ کله مؤمنان نه دي.
کله چې د الله او د پیغمبر لوري ته بلل کیږي ترڅو چې پیغمبر د دوی خپل منځي دعوا فیصله کړي نو له دوی نه یو ډله په څنګ کیږي. البته که حق د دوی په جانب وي نو پیغمبر ته د امر منونکو په بڼه مراجعه کوي. د دوی په زړونو کې د منافقت ناروغي ده یا په شکل ویدلی دي یا هغوی له دې څخه ویریږي چې الله او د هغه پیغمبر به پر هغو ظلم وکړي. اصلي خبره دا ده چې ظالمان خو په خپل هم دوی دي. د مؤمنانو کار خود دا دی چې کله د خدای او پیغمبر لوري ته وبل شي ترڅو چې پیغمبر د هغو شخړه فیصله کړي نو هغوی وایي چې مونږ واورېدل او مو منله. همدغه راز خلک د بری او نجات موندونکي دي او هماغه کسان بریالي دي چې د الله او د هغه د پیغمبر امر ومني او له الله نه ویریږي او د هغه له نافرمانی څخه ډډه وکړي. داغه منافقان خلق د الله په نوم په کلکو قسمونو کولو سره وایي چې کته دوی ته د جهاد امر وکړي دوی به د هغه لپاره ووځي. دوی ته وایا قسم مکوي ستاسو د امر مننې حال څرګند دی. ستاسو له کړو څخه الله نه خبر نه دی. وایا د الله د امر منونکي او د پیغمبر د فرمان تابع اوسئ. خو که تاسو مخ واړوي نو خو په هیږي چې پیغمبر ته چې کومه فریضه ورلغاړي شوې ده د هغې مسؤل هغه دی او پر تاسو چې د کومې فریضې پیټه یې خودل شوې ده د هغې مسؤل تاسو یې. که د هغې اطاعت وکړئ نو په خپل به سم لار ومومئ. که نن د پیغمبر مسؤلیت خو لدی پورته نور څه نه دی چې په څرګند روخانه توګه حکم ورسوي یعنی ابلاغ کړي. الله له تاسو نه د هغو کسانو سره چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي وعده کړی ده چې هغوی په ځمکه کې هماغه شان خلیفګانو ګرځوي لکه چې له هغو نه مخکې تیر شوي خلک یې ګرځولي. د هغو لپاره به د هغو هغه دین په محکمو بنسټونو ودروي چې هغه الله تعالی د هغو لپاره خوښ کړی ده او د هغو د ویرې اوسنۍ حالت به په امن بدل کړي. هغوی د زما بندگی کوي او له ما سره د څوک نه شریکوي او څوک چې له دې وروسته کفر غوړه کړي نو همداسې کسان فاسقان دي. لمونځ قائم کړئ زکات ورکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ هیله ده چې پر تاسو رحم وکړي شي. کوم کسان چې کافر دي د هغو په باب په دې غلطه انګیرنه کې موسی چې هغوی په ځمکه کې الله به وسی کړي. د هغو هستوګنځای دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره هستوګنځای دی. ای مؤمنانو لازم ده چې تاسو غلامان او تاسو هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د پوهې سنت نه دي رسیدلي په دریو وختونو کې د اجازه په اخیستلو سره تاسو ته راځي. د سهار لمانځنه مخکې او غرمه چې کله تاسو جامع باسي او د ماسختن لمانځنه وروسته دا درې وختونه تاسو لپاره د ستر وختونه دي. له دغه پرته که هغوی به اجازه راشي نو نه پر تاسو څه ګناه شته نه پر هغو. ستاسو یو بل ته بیا راتګ وي. په دې ډول الله ستاسو لپاره د خپل ویناو څرګندونه کوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. او کله چې ستاسو ماشومان د پوهې سنت ورسیږي نو باید همغه چې د اجازه په اخیستلو راشي لکه څنګه چې د هغو مشران اجازه اخلي. په دغه راز الله خپل آیاتونه تاسو ته روښانوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. او په کومه ښځه باندې چې ځواني تیره ناشتي وي یعنی د لوړ عمر خاوندانی د نکاح لمنې نه وي که هغوی خپل پړونه کېږدي نو پر هغو څه وبال نشته په دې شرط چې د ډول او سنگار څرګندونکي نه وي. سره له دې که هغوی هم پتمنی غوړه کړي نو د هغو په حق کې ښه ده. الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. هیڅ باک نشته که کوم روند یا ګوډ یا ناروغ د چاله کور نه خواړه وخوري او نه پر تاسو په دې کې څه باک شته چې له خپل کورونو څخه خوراک وکړي یا د خپل پلار نیکلو کورونو څخه یا د خپل مور او نیالو کورونو څخه یا د خپل ورونو له کورونو څخه یا د خپل خويندو له کورونو څخه یا د خپل ترونو له کورونو یا د خپل ترایندو له کورونو یا د خپل ماماګانو له کورونو یا د خپل ټوړیو له کورونو څخه یا له هغو کورونو څخه چې د هغو کلیګان ستاسو په لاس کې وي یا د خپل دوستانو له کورونو څخه. د دې هم څه باک نشته چې تاسو په ګډه سره یو ځای خواړه وخورئ یا بیل. البته کله چې کورونو ته ننوځئ نو خپل کسانو ته سلام اچوئ
د خیر دعا د الله له لوري ټاکل شوی ډیره برکتناک او پاکه ستره. په دغه ډول الله تعالی تاسو ته آیاتونه بیانوي هیله ده چې تاسو له پوهې او ادراک نه کار واخلئ. ریښتونی مؤمنان هم غدي چې الله او د هغه پیغمبر د زړه له کومي ومني او کله چې د کومې ټولنیزې چارې په وخت کې له پیغمبر سره وینو له هغه څخه له اجازه اخیستلو پرته دي نزي. کوم کسان چې له تانه اجازه غواړي هغوی د الله او د پیغمبر منونکي دي. نو کله چې هغوی د خپل کوم کار د لپاره اجازه وغواړي نو چاته چې د خوښه شي اجازه ورکړه او دغه خلکو په حق کې له الله نه د بخښنې غوښتنه وکړه. الله په باوري توګه بخښونکی خورا مهربان دی. اے مسلمانانو په خپل منځ کې د پیغمبر بلل لکه ستاسو خپل منځو کې دی او بلنې غوندې مګنی. الله په تاسو کې هغه خلک پیژني چې یو بل ته ځانونه پناه کوي او غلی غوندې په پټه وځي. د پیغمبر له حکم څخه سرغړونکي باید ویریږي چې په کومه فتنه کې اخته نشي یا دردناک عذاب. خبردار اوسئ په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دی د الله دی. تاسو چې په هر تګلار یاست الله ور باندې پوهیږي. په کومه ورځ چې خلک د هغه لوري ته ور وګرځول شي هغه به هغه ته وروخی چې هغه څه کړي راغلي دي. هغه په هر څه عالم دی.